د کریکټ یا کرکټ لوبه چې په ورډ یا نړۍ کې هم زیات مینوال لري او زه یې هم خاص مینوال یم. نو راځئ د همدې اړوند ما تاسو ته مهم یا اسنشل معلومات راټول کړي دي، راسره ملتیا وکوئ. په لومړیو کې به تاسو ته د کریکټ ګراوند یا د کرکټ میدان په اړه لنډ وضاحتي معلومات وړاندې کړم او وروسته به د کرکټ اړوند مهم یا اسنشل ورډز یا لغتونه هم تلفظ او معنا کوو. لیټس سټارټ. نو راځئ چې شروع وکړو. نمبر 1 سلیپ. سلیپ څه ته وایي؟ د وکټ ساتونکي یا وکټ کیپر ترڅنګ د توپ وهونکي شاته ولاړ وي. هغه توپونه نیسي چې د بیټ څنډې یا ایج ته ولګیږي. نمبر 2 ګولي. د سلیپ او پوینټ ترمنځ وي، چټک کټ شاټونه نیسي. نمبر 3 پوینټ. د توپ وهونکي ښي یا چپ اړخ ته د اف ساید په لور وي. نمبر 4 کور یا کور. د پوینټ او میډ اف ترمنځ ځای لري. د کور ډرایو شاټونه بندوي. نمبر 5 میډ اف. د توپ اچونکي مخې ته د اف ساید په لور ولاړ وي. نمبر 6 میډان. د توپ اچونکي مخې ته د لیګ ساید په لور وي. د بیټسمن مستقیم شاټونه بندوي. نمبر 7 میډ وکټ. د لیګ ساید په منځنۍ برخه کې وي. د فلیک او پول شاټونو لپاره مهم ځای دی. نمبر 8 سکویر لیګ. د توپ وهونکي د بدن برابر د لیګ ساید په لور ولاړ وي. د لیګ اړخ شاټونه نیسي. نمبر 9 فاین لیګ. د وکټ شاته د لیګ ساید په لور وي. د ګلنس او هوک شاټونه نیسي. نمبر 10 تھرد مین. د وکټ شاته د اف ساید سرحد ته نږدې ولاړ وي. هغه توپونه نیسي چې د بیټ څنډې ته ولګیږي او شاته ولاړ شي. نمبر 11 لانګ اف. د اف ساید په سرحد کې د میډ اف شاته ولاړ وي، اوږده او هوایي شاټونه نیسي. نمبر 12 لانګ آن. د لیګ ساید په سرحد کې د میډ آن شاته وي، د اوږدو مستقیمو شاټونو لپاره مهم ځای دی. نمبر 13 ډیپ کور. د کور شاته د سرحد سره نږدې وي، قوي کور ډرایو شاټونه نیسي. نمبر 14 ډیپ میډ وکټ. د میډ وکټ شاته د سرحد سره نږدې وي، د شپږیزو او اوږدو لیګ ساید شاټونو د نیولو لپاره ولاړ وي. دا د فیلډینګ تر ټولو مشهور ځایونه دي چې په نړیوالو سیالیو کې ډیر کارول کیږي. نو قدرمنو دوستانو، دا و د کرکټ لوبې اړوند د ګراوند معلومات چې تاسو ته مو تلفظ او معنا کړل. هیله مند یم چې په تلفظ او معنا یې پوه شوي یاست. زموږ نورې تدریسي ویډیوګانې هم مه هیروئ چې د انګلیسي ژبې د زده کړې په باره کې به یې اپلوډوو. په راتلونکي سیکنډ پارت یا برخه کې به تاسو ته د کرکټ اړوند مهم یا اسنشل ورډز لغتونه تلفظ او معنا کوو. زموږ د مشال کورس د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې زموږ سره یاست او زموږ تدریسي ویډیوګانې را سره تعقیبوئ. کور مو ودان.